علیه السلام ته راستولې وې. کله چې دوی د حضرت داود علیه السلام څخه دا فیصله واورېدل نو یو بل ته یې وکتل، سره وخندل او بیا دواړه د اسمان پر طرف باندې روان شول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت داود علیه السلام قصه بیانو چې الله سبحانه وتعالی په سورة صاد کې بیان کړې ده. حضرت داود علیه السلام ننوي ودونه کړي وه. بیا حضرت داود علیه السلام اراده وکړه و یو بلې ښځې ته یې د نکاح لپاره پیغام ورواستاوه او هغه ښځې ته د حضرت داود علیه السلام در پیغام او مرکې مخکې یو بل مسلمان هم د نکاح پیغام ور استولی و. ښکاره خبره ده کله چې د حضرت داود علیه السلام پیغام ور ورسېدی، د هغه ښځې مور و پلار د دې نکاح د حضرت داود علیه السلام سره وکړه او حضرت داود علیه السلام ته یې ترجیح ورکړه پر هغه بل مسلمان. هغه بل مسلمان پریشانه سو، خوابدی سو. الله سبحانه وتعالی ته د حضرت داود علیه السلام دغه عمل او دغه کار فن نه کوي. نو الله سبحانه وتعالی اراده وکړه چې حضرت داود علیه السلام امتحان کې په ازمایش کې واچوي. د امتحان لپاره الله سبحانه وتعالی و حضرت داود علیه السلام ته دوی ملائکې د دوو انسانانو جګړه کوونکو په شکل راواستولي. الله سبحانه وتعالی دا قصه په سورة صاد کې په دغه الفاظو بیانوي: وهل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. اذ ما پیغمبره آیا تا ته د هغه جګړه کوونکو قصه راغلې ده کله چې دوی د حضرت داود علیه السلام د عبادت خانې در دیوال ور واوښتل. اذ دخلوا على داود، کله چې دوی حضرت داود علیه السلام ته ورله او حضرت داود علیه السلام په عبادت بوخت او مصروف و. هغه چې دوی کله په داسې حالت کې ولیده چې در دیوال را واوښتل بې له اجازې راله، بې له اطلاع راله، نو حضرت داود علیه السلام د دوی د دغه ناوړه او ناولده حرکت څخه وبېرېدی. ففزع منهم، حضرت داود علیه السلام د دوی څخه وبېرېدی. دوی ورته وویل: قالوا لا تخف، ای د الله پیغمبر داود ته مه بیریږه، خصمانې موږ دوه جګړه کوونکي یو، بغا بعضنا علی بعض، په موږ کې دا یوه پر دا بل ظلم کړی دی. موږ تا ته د دې دپاره راغلي یو، فحکم بیننا، ته زموږ د دوو په مابینځ کې فیصله وکړه بالحق، په انصاف سره، ولا تشتق، او ته ظلم او ناانصافي زموږ په منځ کې مه کوه، واهدنا الی سواء الصراط، ته زموږ د دواړو رهبري او رهنمایي وکړه و یو سیده لارې ته. قصه دا ده، دا یوه په دې دوو کې دا یوه حضرت داود علیه السلام ته وویل: ان هذا اخي، ای د الله پیغمبر داود دا زما ورور دی، له 99 نعجة، دی 99 میږې لري، ولی نعجة واحدة، زه یوه میږه لرم. فقال، دی ما ته وایي: اکفلنیها، دا ستا یوه میږه هم ما ته راک. وعزني في الخطاب، او ای د الله پیغمبره دی په خبرو کې په دلایلو کې هم پر ما زورور دی. چاته چې دا قصه بیانوي په داسې طریقه یې بیان کې چې هغه ما ملامت کړي. حضرت داود علیه السلام دوی ته په فیصله کې وویل چې لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، ای سړی دا ستا ورور چې تا ته وایي چې ما ته دا یوه میږه راکړه، زه به یې په خپلو 99 میږو باندې ګډه کړم، دی په دغه غوښتنه کې پر تا باندې ظلم کوي، دی ستا سره ناجایزه کوي، ستا سره ناانصافي کوي. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، بلا شک ډیر شریکان یو پر بل باندې په خپلو معاملاتو کې په خپلو کاروبارو کې ظلم کوي. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې ایمان لري او صالح اعمال کوي، هغه په خپل کاروبار کې په خپل شراکت کې یو پر بل باندې ظلم نه کوي. وقلیل ما هم، دغه رقم کسان نو ډیر کم دي. وای کله چې حضرت داود علیه السلام دوی ته دا فیصله واورول، دغه دوه کسان چې په حقیقت کې ملایکې ولې
او الله سبحانه وتعالى د انسانانو په شکل و حضرت داود علیه السلام ته راستولي وې. کله چې دوی د حضرت داود علیه السلام څخه دا فیصله واورېدل نو یو بل ته یې وکتل، سره وخندل او بیا دواړه د اسمان پر طرف باندې روان شول. کله چې د حضرت داود علیه السلام د دوی دغه ناولده راتګ او دا فیصله او بیا د اسمان طرف ته تلل ولیدل نو فظن داود انما فتناه، داود علیه السلام یقین سو چې الله سبحانه وتعالی په دغه قصه کې په حقیقت کې په ما امتحان او ازمایش وکړي. فاستغفر ربه، نو حضرت داود علیه السلام فورا الله سبحانه وتعالی څخه بخښنه وغوښتل، وخر راکعا، او الله سبحانه وتعالی ته سر پر سجده سو، واناب، او الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړله. الله سبحانه وتعالی فرمایي فغفرنا له ذلك، موږ هم دته بخښه وکړه د دغه ګناه، وان له عندنا لزلفا، بلا شکه حضرت داود علیه السلام زموږ سره یو ډیر اوچت او بلند مقام لري، وحسن مآب، او زموږ سره د ده دپاره د اوسېدو ډیر بهترین کور دی. خو ځینو مفسرینو بیا د دغه آیاتو په تفسیر کې یوه بله خبره لیکلې ده چې حضرت داود علیه السلام دغه خپل نظم الاوقات د خپل کور داسې جوړ کړی و چې په 24 ساعته ژوند کې یو ګړی هم داسې نه و چې په هغه کې د کور انسانان عبادت نه کوي. دا خپل نظام الاوقات داسې ترتیب کړی و چې د کور یو انسان به خامخا د الله سبحانه وتعالی پر عبادت ولاړو، د هغه تسبیح، تهلیل او ذکر به یې کاوه. یو وخت حضرت داود علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته وویل ای پروردګاره، تا د بنده داود علیه السلام په کور کې په شپه و ورځ کې یو ګړی داسې نشته چې ستا عبادت ترې نه کیږي. په شپه و ورځ کې هره لحظه، هر ګړی د داود په کور کې ستا عبادت، ستا تسبیح او پاکي شروع وي. الله سبحانه وتعالی ته د حضرت داود علیه السلام دغه فخر او دغه ناز خوند نه کوي. او بیا حضرت داود علیه السلام ته وفرمایل چې ای داود، دغه ستا په کور کې چې د شپې او ورځ عبادت شروع دی دا زما توفیق دی، که زه توفیق نه کم در تاسې دغه رقم نسی کولی. دا زما په توفیق باندې، زما په قدرت باندې تاسې شپه او ورځ په عبادت مصروفه یاست. بیا الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې زه به خپل توفیق یوه ورځ تا څخه واخم، بیا به ته ووینې چې ستا په کور کې به په هغه ګړي کې او په هغه ورځ کې عبادت نه وي شروع. نو بیا الله سبحانه وتعالی په خپل قدرت باندې دغه دوه انسانان و حضرت داود علیه السلام ته په داسې وخت کې راواستول چې حضرت داود علیه السلام په عبادت خانه کې و او دوی در دیوال ورته راواوښتل او د خپله فیصله یې و حضرت داود علیه السلام ته بیان کړه. حضرت داود علیه السلام د دې سره مصروفه سو. په دغه وخت کې د حضرت داود علیه السلام په کور کې هیڅوک هم په عبادت نه و مصروفه. نو حضرت داود علیه السلام چې کله پوه سو چې د دغه دوو کسانو راتګ الله سبحانه وتعالی د طرفه یو امتحان او ازمایش و، نو د الله سبحانه وتعالی څخه یې بخښنه وغوښتل او فورا الله سبحانه وتعالی ته خپل سر پر سجده کښېښوی و هغه ته یې توبه وکړه. الله سبحانه وتعالی هم د حضرت داود علیه السلام توبه قبول کړه او دته یې بخښنه او مغفرت وکړي. دا و د حضرت داود علیه السلام قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة صاد کې بیان کړې وه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.